السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود شریف هغه عبادت دی چې الله جل جلاله ځان ته انتخاب کړی دی. الله له عبادت څخه پاک دی، الله عبادت ته ضرورت نه لري. الله جل جلاله معبود ذات دی، موږ بیا عبادت کوو، د ده عبادت کوو. و الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي وایزع ملائکه درود ور باندې وایو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دلته دوه شان د دې آیات مبارکه څخه راوځي، دا چې الله جل جلاله ځان هم په درود شریف موږ ته راګډوي، ملائکه هم راګډوي. د دې درود اهمیت موږ ته راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم امتیانو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم امتیانو، دا یو ادنا عبادت نه دی چې ما تی ته ویلی دی چې ویقي، بلکې زه خپله کوم او ما ملائکه په دغه باندې امر کړي. ان الله وملائکته یصلون یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو په دغه آیات مبارکه کې د درود شریف اهمیت او د درود شریف فضیلت او د درود شریف ثواب مشترک معلوم سو. نو موږ به څونه محتاج ورته درود شریف ویلو ته، په هر وخت کې محتاج یو، په هر ځای کې محتاج یو. دا یو مستقیمه رابطه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره. ځکه بعضې روایتو کې راځي چې په ورځ د قیامت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته یې امتي ورسي و یا رسول الله زما مور پلار دې تر تا قربان سي، زه خو پلانکی د پلانکي زوی یم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یې نه دي پېژنم. دی به ورته وایي چې ما اورېدلی دي چې هر نبي خپل امتي پېژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وه په اندازه د درود باندې څونه درود وایه اول معرفت ستا په مابینځ کې د امتي و د نبي. نو په ورځ قیامت زموږ ستاسو ملاقات و رابطه هم په درود شریف باندې کېږي. په ورځ قیامت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري هم په درود شریف باندې کېږي. الله جل جلاله دې را نصیب کړي، الله جل جلاله دې مو اهل د درود شریف وګرځي. الله دې د درود په برکت سره زموږ ټول طاعت او عبادات قبول کړي. روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مبارک په حجۃ الوداع کې په آخري حج کې زموږ د الله آخري حج نه کړي، دا وخت راغلی الله جل جلاله دې نور حجونه هم را نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار. الله جل جلاله ګناهونه در معافوي، په د استغفار په برکت سره الله ګناهونه در معافوي. که تاسو استغفار په صداقت سره ووایاست الله جل جلاله به ګناهونه در معاف کړي. او دغه رنګ په دغه روایت کې راځي ومن قال لا اله الا الله، که څوک لا اله الا الله کلمه ووایي رجع میزانه الله جل جلاله به هغه د نیکیو د ټولو ترازو په ورځ قیامت هغه ور چیش کی ور دروند کی. د یو انسان چې عمل نامه در نسو د نیکیو هغه به جنت ته ځي، او د انسان که عمل نامه در نسو د بدیو هغه به دوزخ ته ځي. نو که څوک غواړي چې عمل نامه د نیکیو درنه کی نو هغه د درود شریف دغه لا اله الا الله وایي. من صلی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي که چا پر ما باندې درود شریف ووایو كنت شفیعه یوم القیامة صلی الله علیه وسلم وایي زه به د هغه انسان شفاعت وکړم په ورځ د قیامت باندې. صفحه 140 از الاعلام بفضل صلاة على نبی وسلام صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم. محترمینو درود شریف د عرفات ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې د درود شریف امر وکړي. که تاسو درود شریف پر ما باندې ووایاست زه به مشفع سم. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم چې د یو انسان شفیع سي هغه انسان به جنت ته ځي، چې د یو انسان شفیع سي هغه انسان ته به الله جل جلاله د قرب ورکړي. دلته شفاعتونه پر قسمو دي، یو دا شفاعت دی چې له دوزخ مخلاص کړي، بل دا دی چې په جنت کې شفاعت دی چې دا خو زما سره مینه درلوده ما ته راکړه. یا به جنتي خو په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شفاعت سره غټ مقام لاسته راوړي. یو خو نو دغه عمومي شفاعت دی چې اهل نارو څخه موږ را جلا کړي. الله جل جلاله دې مو د اهل نارو څخه په دنیا کې هم جلا کړي. الله دې د اهل نارو
د اعمالو څخه موږ وساتي. الله دې د اهل جنه چې جنتیان دي الله دې د هغو صفات راپکې کښېږدي. الله جل جلاله دې د هغو اعمال راپکې کښېږدي. یا رب جلیل د عرفات ورځ ده، وقوف د عرفات یا رب الجلیل ستا په مخلوق کې په انسانانو کې چې هر رنګ دی هر طبقه د هر قوم دی راغلی دی، نرم راغلی دی ښځه هم راغلی دي، د ګرمي ته راوتلي یو. الله پروردګاره په ځای درود بیان کوو، هدف مو ستا رضا ده الله ته را نصیب کړي، هدف مو ستا پخلاینه ده الله ته رسوه، ته زموږ سره جوړ سه، الله ته زموږ څخه راضي سه، الله ته زموږ سه، الله موږ ستا کړه. یا رب جلیله موږ ګناهګار یو، موږ ډېر ګناهګار یو، موږ څه ګناهونه سوي دي، غټ ګناهونه کوچني ګناهونه ښکاره او پټ، الله وبخښه. دغه موقف د عرفات دغه وقوف درېدل د مؤمنانو الله زموږ په برکت د دې په برکت زموږ اعمال قبول کړي، د دې په برکت زموږ حج قبول کړي. الله زموږ د فضایل درود په برکت باندې د دې حجونو او اعمالو دعاوې قبولې کړي. الله پروردګاره ته آخر حج ما ګرځوه، ما یې د فضایل درود آخري بیان ګرځوه. الله موږ ته توفیق راکړي چې فضایل درود کې ښه خدمت وکړو، نور خدمت هم وکړو. تر داسې اندازې پورې علما بابونه ږدي، باب الصلاة علی نبی صلی الله علیه وسلم کلما جلس مجلسا، چې هر ځای کښېنستی درود شریف په رسول الله صلی الله علیه وسلم وایه، هر ځای چې کښېنستی. روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک په مجلس کې کښېني او مجلس کې درود نه وویل چې ذکر نه وسي، بس خندا وي، دا به پر قیامت ولره افسوس وي. که د الله خوښه وبخښي نو انشاء جزا بها، که د الله نه و خوښه د عفو جزا دغه مجلس به ورکړي، سزا به ورکړي چې تا ولې غفلت کوه. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته توفیق د نیکو اعمالو را نصیب کړي. موږ مجالس که موږ وګورو د عرفات په موټرو کې موږ یاران ګپې کوي، خیمو کې مې یاران ګپې کوي سره. الله جل جلاله دې رحم فضل کرم وکړي. نو ډېر کوشش وکړي محترمینو حجاجو په درود شریف باندې ژبې مشغوله وګرځوئ. الله جل جلاله دې اهل د عرفات د ټول امت د ګناهو د کفارې ذریعه وګرځوي. الله دې زموږ دعاوې د ټول امت په حق کې قبولې کړي. الله جل جلاله دې د ټول امت څخه راضي شي. الله دې د عرفات د خلکو دعاوې او عبادتونه د امت په برکت قبول کړي. ډېر امت نه دی راغلی، لږ امت راغلی دی. ډېر امت چې نه دی راغلی د هغه ارزو دا ده چې عرفات کې حاجیان ودرېدل، موږ ته به دعا وکړي. الله د ډېر امت په برکت زموږ دعاوې د دې په حق کې قبولې کړي، زموږ په حق کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.